بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې د مفتي صاحب محترمه د طواف 3 چکره مې کړي و جومات ودرېدي، اوس زه په جومات کې ورسره شامله سولم، اوس به زه څه چم کوم؟ محترمه که چیرې د طواف 3 چکره دې کړي او جومات ودرېدي نو په جومات کې شامله سه، جومات وکړه، سنت هم وکړه، د هغه بعد بیا د خپل طواف بنا وکړه. د کم ځای باندې چې طواف څو چکره پرې شو برته د هغه ځای سه یا د صفا د حجر اسود سره سه دغه دریم که د 3 چکره کړي و د دې ځای سه څلرم چکر شروع کړه، بیا څلرم پنځم شپږم اووم 4 چکره نور وکړه نو ستا طواف به مکمل سي. یو بل ورور پوښتنه کړې د مفتي صاحب محترمه که چیرې د طواف په چکرو کې شک سو، اوس چې 7 مې کړي دي که مې 8 کړي دي نو به څه کوم؟ جواب دا دی محترمه چې ظن غالب یعنی غالب ګمان به دی هغه کې اندازه کړي. که دا یقین سو چې دا مې 7 چکر دی خو بس دا طواف یې پوره سو، او که دا یقین سو چې نه دا مې 6 دی نو یو چکر دی بل ووایي طواف به پوره سي. یو بل ورور پوښتنه کړې ده مفتي صاحب محترمه موږ طواف کوي 7 چکره پوره سو، یو سړي په کسته باندې بل چکر هم 8م چکر هم ووایي، اوس دا سړی پوښتنه کوي چې دا یو طواف سو که به د دویم طواف هم ورسره کوي. محترمه مسله دا ده که چیرې یو سړي 7 چکره طواف وکړي دا یو طواف سو، د دې بعد به 2 رکعته نفل د طواف به کوي، 2 رکعته لمونځ. لیکن که چیرې جان بوجھ کر په کسته باندې د 7 چکره بعد 8م چکر ورسره کوي ووایي 8م شوط هم پوره کوي، یا د وهم و دا وسوسه راله چې دا مې شاید 7م چکر دی هغه 8م چکر و، نو چې کله دا ورته معلومه سو چې 7 چکر څه زیات دی 8م شوط دی 8م چکر دی نو بیا د 6 نور سره ملګري څخي دا به 2 طواف سي، بیا به د دې دواړو دپاره هلته 2 رکعته نفل 2 رکعته لمونځ د مقام ابراهیم سره وکړي، گویا 2 طواف سولو. مثلا یو سړی په قصدن 8م چکر 8م شوط 8م چکر ورسره وای نو دا سړی د 6 نور وکړي نو به 2 طواف سي. یا یو سړی ته وسوسه ولا چې دا 7م دی که 8م دی وروسته بعد کې ورته معلوم سو چې دا خو مې 8م چکر وای نو دا سړی د 6 چکر نور سره وای نو به 2 طواف سي. البته که چیرې فرض طواف لکه مثلا طواف زیارت و فرض یا واجب ولو نو په هغه صورت کې که چیرې سړي ته شک سلو او ځنې غالب ګمان هم نه کېدی چې اوس مې 7 کړي دي که مې 6 کړي دي یا مې 7 کړي دي که مې 8 کړي دي 6 په 7 یا په 7 په 8 په چکرو کې مطلب شک سلو دا یقین غالب نه راځي چې اوس 7 مې کړي دي که مې 8 کړي دي. په دې صورت کې که چیرې فرض یا واجب طواف ولو نو دا طواف برته د سره شروع کړي، هغه مخکې چکرونه چې کړي دي هغه کله عدم سو د نوي سره به د حجر اسود په برابري کې درېږي، بیا به د نوي سره طواف شروع کړي. او که چیرې نفلي طواف ولو بیا شک سلو چې 7 مې کړي دي که مې 6 کړي دي نو غالب ګمان دی وکړي، که غالب ګمان د 6 یو چکر دی بل وایي، که غالب ګمان د 7 نو بس یو طواف پرسو، په نفلو کې اعاده نسته. البته په فرض واجب کې که چیرې شک سو او غالب ګمان هم نو دا چکرونه کله عدم سو د نوي سره به بیا طواف شروع کړي او چکره به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور د خپل پلار په حواله پوښتنه کړې ده او یو بل ورور د خپلې مور په حواله باندې سپین سرې مور دغه په حواله پوښتنه کړې ده. دواړه یو مفتي صاحب محترم والد صاحب مې ډیر مریض دی، ډیر سپین ږیری دی، د عرفات په ورځ مې وقوف عرفات دپاره په ګاډۍ کې بوتي، خو د هغې خوا چې راغلي یو د رمي جمار د شیطانانو د ویشتلو نه دی، بیخي پر ملا پروت دی، شیطانان ویشتلی نسي. او بل ور پوښتنه کړې د بوډۍ مور مې ده د زنګنو ډېر تکلیف دی، د ملا او د زنګنو نسي کولی چې ولاړه سي شیطانانو ولي. اوس دواړو پوښتنه دا کړې ده چې د خپل پلار یا د خپل مور یا د یو مریض پر ځای باندې زه شیطانان ویشتلی سم که یا. محترمو مسله دا ده چې که چیرې یو سړی په خپله رمي جمار کولی سي افضل خو دا ده چې په خپله به رمي جمار کوي، یعنی شیطانان به په خپله ولي. او که چیرې د یو چا حقیقتا هم عذر ولو داسې ولو چې نسو تللی، اول خو دوی ته وایي چې که چیرې د ویلچیر یا د سواري انتظام کېدلی سي ویلچیر انتظام دې وکړي، هغه د لاس ګاډي یا د یو هغه خپل والد صاحب او خپل والده دې بوزي، افضل دا ده چې هغه رمي جمار هغه شیطانان په خپله ولي.
که د ویلچیر هم نه داسې تکلیف چې تګ هیڅ صورت کې نسي کولی نو بیا د هغه پر ځای باندې زوی یا یو بل نائب چې مقرر کړي د هغه پر ځای شیطانان ولي ویشتلی سي دا جایز دي بشرطي کې په خپله د شیطانانو د ویشتلو تګ نه په خپلو پښو باندې نه په ویلچیر انتظام وي نسي کېدلی مجبورا د بل پر ځای باندې نه نیابتا نائب سي د هغه پر ځای باندې رمی جمار وکړي شیطانان ولي د دې جواز سته د فقه مشهور کتاب دی کتاب المبسوط لسرخسی کې لیکل دی والمریض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوزع الحصى في كفه حتى يرمى به لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره وإن رمى عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح بسم الله الرحمن الرحیم یو بلی خورکی پښتنه کړې ده چې مفتی صاحب محترم زه زنانه یم حج ته ځم لیکن زما ماهواري منسز حیض چې دی هغه په داسې ورځو کې راځي چې هلته زه مینا ته ځم وقوف عرفات او طواف زیارت زه کوم آیا د دغه ماهواري د بندولو دپاره زه داسې ګولۍ او داسې میډیسن دوایي استعمالولی سم چې زما ماهواري وځنډېږي نسي را نو که چیرې د ګولۍ په ذریعه باندې ما خپله ماهواري بنده کله ګولۍ مې وخوړلې په دا دوران کې زه مینا عرفات رمی جمار شیطانان وشتل د هغه بعد بیا طواف زیارت وکم سعی صفا مروه په داسې حالت کې زما دپاره دا جایز دي که او که چیرې د حیض د ماهواري منسز بندولو دپاره د ګولۍ ما وخوړلې د هغه ګولۍ په ذریعه ما د خپل منسز او ماهواري بنده کړله بیا مې وقوف عرفات طواف زیارت او دا اعمال وکړل آیا دا جواز لري زما حج صحیح دي که جی خورکی دې ته دا دغه دی چې د ټولو زنانو دپاره کومه زنانه چې حج لځي د حج د حیض په حالت کې زنانه نور ټول اعمال کولی سي طواف سعی صفا مروه او دغه رقم وقوف عرفات او طواف زیارت دا زنانه د حیض په حالت کې نسي کولی نو که چیرې یو زنانې ته د ماهواري په دغه شپو کې راځي هغه کولی سي چې دا د حیض د بندولو ګولۍ او میډیسن استعمال کې ودې خوري بشرطي کې چې دې ته ډېر زیات نقصان نه کوي ریکشن نه کوي که چیرې زیات نقصان یې کوي د جان خطره وله یا د اټاټیک یا د نور داسې غټې بیماري خطره وله بیا خو نه دي صحیح که چیرې نقصان نه ورته کوي او ډاکټران ورته وایي که چیرې ته ماهواري بنده کې د ګولۍ په ذریعه باندې ډېر زیات ریکشن نه کوي نو بیا بشک د ګولۍ او میډیسن په ذریعه باندې هغه خپله ماهواري او حیض بندول جایز دي او که د ګولۍ په ذریعه باندې دا بند کړي بیا طواف کولی سي عمره کولی سي طواف زیارت هم کولی سي وقوف عرفات رمی جمار دا ټول اعمال کولی سي په داسې حالت کې چې ګولۍ یې خوړلي خپل ماهواري بنده کړي دغه اعمال وکړي بالکل حج او عمره دا ټوله صحیح ده په دې کې څه مشکل نشته بسم الله الرحمن الرحیم یو بل ور پوښتنه کړې ده مفتی صاحب محترم په روضه رسول د حاضري په وخت باندې د یو چا سلام رسول الله ته عرض کول دا صحیح دي که دغه تره یو څوک په موبایل باندې موبایل ملاو کی د هغه موبایل आवाज پورته کی هغه سړی بشک د پاکستان یا افغانستان د بل وطن سي د هغه ځای سره په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام وای د موبایل په ذریعہ دا صحیح دي که محترمه د یو مسلمان سلامونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول یا یو چا ورته ویل چې د روضه رسول باندې د حاضري و زما د طرف هم سلامونه ووایه د دې بالکل جواز ته صحیح دي مثلا یو چا ورته ویل چې حضرت علی بن سلطان محمد یا رسول الله تا ته د پاکستان څخه سلامونه استولی دي پیغمبر علیه السلام ورته وعلیکم السلام وایي دا عمل صحیح دی